12 ورځې یو ورځ به په پلاني ځای کې غریبي راکېږي، بله ورځ به پلاني ځای کې، بله پلاني ځای کې، بله پلاني ځای کې، پلاني ځای او بس دغه لاسونه یې ښه ولاندې ټول سبحان الله ماشاء الله تبارک الله نعره رسالت یا رسول الله. ګوره شرک پکې مو وکړي چې چللی لکه د کفر او د شرک نسبت څنګه کوي. هغه یو وی یا رسول الله تا دلته ورته خبره برابره کړې ده، وایي ها کافر شوې کافر. هلکه خدای به دومره ډېر ټیم در نه کړي داخل مه جنګوه. دو درې قواعد او ضوابط دې یاد کړي، تکرارن یې وایي، د خلکو نه دلیل قطعي غواړي او چې خپله په یو مسله اعتقادیه کې چې د اساساتو د اصولو د دین سره تعلق ساتي په یوه حاشیه باندې اکتفا کوي او هغه بار بار تکراروي او خلکو ته نسبت د کفر پې کوي، نو تا خپل د ایمان ناپ راوړی سره د دې نه چې محمد رسول الله علیه السلام فرمایي په ټولو صحه او ستو کې دا حدیث ملاویږي، لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك او كما قال عليه الصلاه والسلام. ته چې بل چاته د کفر نسبت کې نو په دې وخت کې اول فیصله دا وکړه چې ستا ایمان تا سره باقي پاتې کیږي او که نه پاتې کیږي. علامه قاسم نانوتوي ته د کابر علماء دیوبند جملې نه دی، یو سړی ورته راغی وی جناب په دې محله کې یو امام دی او موږ ته دا خبر کی چې دا قاسم نانوتوي کافر دی، تاسو څه رد عمل لرئ؟ د مازدیګر د مانځه ټیم و، وایي دا مونځ وکړو خبر به فیصله کړو. چې کله د مانځه نه فارغ شو ور روان شو ورغی ملا ته کېناست په جومات کې، وایي زه قاسم نانوتوي یم او تا ویلي چې دی کافر شوی، زه راغلی یم دپاره دی چې ما مسلمان کې زه مسلمان کېږم. ما ته اسلام راوښیه. علما دا خلکو هی په دې شکل باندې و ته راغلی په ځای د دې چې یو کافر مسلمان کې په دین اسلام کې داخل کې راپاڅېږه فتوا دې صادره کړه ها سیفیان کافر دي. دا خبر هسې رانه ووته. باید بل مثال مې پیش کړی وی ځکه چې دا کفر یو طبیعي امر د دوی دپاره ګرځېدلی چې په چا یې فټ کوي دا د دوی خوښه ده چې هر څوک یې د طبیعت خلاف هغه ته کافر وایي. دا نه چې څوک یې د طبیعت خلافي ولو که په اسلامي معتقداتو په دین باندې برابري د دې سره سره به دی. ما ته مولوي مظهري صاحب قصه وکړه، عبدالحکیم مظهري صاحب تاسو یې پېژنئ، و یو عالم ته ورغم وای ما ورته ویلي چې دا مفتي نعمان او دا شیخ عبدالحق حفظه الله او دا نور علما دا د دین خادمان دي، راځئ د دوی سره جوړ وکړه. وای ما ته جواب دا و چې ها د دوی په شرکیاتو کې خو تا مې اشتراک کړی و. وای ما ورته چې څه شی شرک دی؟ وای ولې د عرس مجلس چې کړی و هغه شرک نه و؟ نعوذ بالله من ذلک. اوس د علم دعوه د اسمان ته رسیږي لیکن د کفر او د اسلام تفکیک نشي کولی. نو عرض مې دا کو مولوي صاحبانو تاسې فارغېږئ د دې کار نه به اجتناب وکئ جدا، خلکو ته به کافر نه وایي. ها که یو سړی کافر و هغه ته بیا مسلمان نه وایي خو چې لیکن اتفاقا کافر و. ګوره په اختلافي محرماتو باندې څوک کافر نه جوړېږي. دا څومره چې اجتهادي مسایل د علماو دي په دې کې حلال او حرام بېدرکه ډېر زیات دي لیکن په انکار باندې څوک کافر کېږي نه. امام شافعي صاحب استنباطات کړي